د نن ورځې مهمو خبرونو ته ښه راغلی. زه اسدالله لودین یم. څه باندې 1.5 میلیون حاجیانو نن په سعودي عربستان کې د عرفات مراسم ترسره کړل او اوس له دغې صحرا څخه مزدلفې خواته خوځېږي. حاجیان ټوله شپه یا د شپې یوه برخه مزدلفه کې تیروي او بیا مینا ته روانېږي چې سهار مهال د جمرات یا شیطان وهلو مراسم ترسره کړي. په دوی کې د افغانستان 10,000 حاجیان هم شامل دي چې دغه مراسم د حرارت په 42 سانتیګراد درجو او کلکو امنیتي تدابیرو کې ترسره شول. تر اوسه پکې د کومې ځانګړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له راتلونکې اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. ټرمپ په تیره دوره کې هم ورته فرمان ورکړی و چې هغه مهال یوازې 7 هیوادونه عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمن پکې شامل وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له ملګرو ملتونو غوښتي چې اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د دوی د حکومت لاسرسی ممکن کړي. متقي دغه غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې روزا اوتنبایو سره په کتنه کې کړې. دغه وزارت نن ویلي که د طالبانو حکومت اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه برابر کړي د کډوالو حقوقي مسلې به حل شي. دا مهال په اروپا کې د افغانستان څو محدود سفارتونه او کنسولګرۍ له طالبانو سره تعامل لري، خو ګڼ شمېر نور سفارتونو او استازولیو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان دي چې دغه تعامل ته چمتو نه دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې نن ماښام اسپانیا او فرانسه برخلیک ټاکونکې لوبه لري. د نننۍ لوبې ګټونکی به پایلوبې ته ځي او هلته به له پرتګال سره مخامخ کیږي. د پرتګال لوبډلې تیره شپه جرمني ته 2-1 ماته ورکړه او پایلوبې ته ووته. د بیګنۍ لوبې د بریا ګول د پرتګال د فوټبال ستوري کریسټیانو رونالډو وواهه.